السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ بسئ. دوستانو نن مې ډېر یو مهم بیان درته راوړی ده د ټیک ټاکرانو په اړه باندې چې مختلفو مولوي صاحبانو یې پرې عجیب او ډېر نادر نظرونه څرګند کړي دي. زو نظرونه یې اورو. تاسو په ټیک ټاکونو کې وګورئ جنکۍ بربنډې الکان بربند غلط پنشمنټونه او غلط کمنټونه غلط پوسټونه ځان بلې نه ښکاري ولې اکاونټ ته ډالرې راځي د دنیا دپاره کله به راځي هغه الله ته چې کله مړ شي چې کله دی اعلان د جنازې وشي چې کله دی په قبر کې کیدو د پاسه در باندې تیږې کیدو د هغې د پاسه خټې وروتپو د هغې د پاسه ډېرې خاورې راواړو بیا به توبه وباسي بیا به هغه الله طرف ته راځي. اوس زموږ زړونه څنګه شوي تور شوي دي څه شوي دي تور شوي دي. موږ ته دا ټولې کیسې قطاري ښکاري. الله دې بیخ د دې سوشل میډیا وباسي وی امین. الله دې بیخ د دې ټچ موبایل وباسي وی امین. په کومه معاشره کې په کوم کور کې په کوم کلي کې په کومه محله کې د ټیک ټاک هلک مړ شو د ټیک ټاک جنۍ مړه شوه چې هغې د خپل بدن خلکو ته خو ای مولانو جنازه یې مه کوئ جنازه بایکاټ دې وکئ او که کوم مولا د داسې جنۍ او د داسې هلک جنازه وکړه د هغې مولا نه هم بایکاټ دا معاشره سمېږي که نه سمېږي؟ دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي. دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي. دا ته پته ده چې په پلانکي کور کې داسې جنۍ ده چې هغه په ټیک ټاک باندې خپل بدن سړو ته ښیي د دغې کور سره غم خالي پرېږدوئ په دې کې ګناه نشته دی. هغه سړی د خپل کلي نه وباسئ. حدیث مبارک کې راځي مینه به هم د الله د وجې نه کوي او بغض به هم د الله د وجې نه کوي. د داسې خلکو سره غم خادي به نه کوو انشاءالله. دا زما د نوي نسل دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. تا ته پته شته چې مال عمر کله راځي دغه ډمټوب څه معنی دې ډمټوب انسان نمبر راځي. تا ته پته شته چې بیګاله وزمرم دا پته چاته شته نشته چاته پته. خو زه کومه ګورم ته چې د ماسوتن او د سار د موږ یو خیال ساتي اسنه چې سار را پاسه استاد سترګې په خبر کې کوله دا بس یو جواب دا ولې دا بس الا لازم یا خدای نشي دا تاسو کو نه ده الا غلطي وشوه الله جل شانو به حساب کتاب کوي. په ډمټوب کې موږ لمر راغی په غلطو کې موږ لمر راغی په دروغ کې موږ لمر راغی په پروپاګاندا کې موږ لمر راغی او د دین په نامه غلط کارونه د دین اسلام بدنامول او دین اسلام جامه بدنامول په دې حالت کې موږ لمر راغی په الله قسم په مخ زموږ غټ تاوانیان نشته چې مسلمان او کارونه داسي کافر خاصم کافر دي ته مسلمان کنه سکه د الله جل شانو په دین پورټو کې الله په کتاب او د پیغمبر په سنت پورټو کې داسې کیسه په کومه روانه چرته روانه الله جل شانو قانون د پاکستان قانون نه دی چې هر څه کوو ته ماغي پیسې ورکوه ته بچي سره ورکوه ته بچي جیدات ورکوه پروتوکول او نوکری ورکوه ته بچي دا الله قانون دا چې فمن يعمل مثقال ذره خيرا ومن يعمل مثقال ذره شرا د یوې ذرې برابر قسم په دې کې یو قدم مخکې والی الله به حساب کتاب کوي. خپل ولې غلط خوځي کارونه ولې غلط کې غلط طرف ته ولې د اجراګار مجلس ته ولې دمخانو ته ولې شرافانو ته ولې فیسبوک کې غلط کمنټونه ولې کې خلک پورې کنزل ولې کې خلک پورې درو ولې په ټیک ټاک باندې دمتوب ولې کې د دې سامان او الله جل شانو حساب کتاب کوي. دا خبره دا دمتوب دا دروغ دا پروپاګاندا او دا غلط کمنټونه دا په خپل برداشت کولای شي دا اوس لري کوا دا ټیک والا ته وته زما یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک ورسې چې دا د ټول ټیک ټاک لپاره کافي دی. ځان ته دا مخې ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کل امتی معافی زما به الله هر امتی معاف کړي الا المجاهرین. الله پاک مجاهرین چې ګناه کوي په جرأت کوي په فخر کوي په زړورتیا کې د نن سبا چې په ټیک ټاک کوي به د ګناه کار وجود به بربندي او بیا به فخر وکړي دا امتی الله سبحانه معاف بل دا څومره د خطرې خبر ده. دلته موږ د کس جنازه موږ قبر ته خپوت او سر ته ودرېږو صورت وایو خلک جنازه کې خدای وایي بخي هغې مقبره کې د خلکو سره موبایل او د ټیک ټاک ویډیوګانې راغستې دی په قبر کې کېدي او په مقبره کې د ویډیوګانې چلېږي دا بنده به خدای نه څه جواب دی به خدای له په څه حال کې ورځي په هغې حالت کې به بنده الله ته ودرېږي چې په کوم حال کې مړ چې دی په داسې حال کې مړ شي او څومره وخت بیا تېرېږي او د ده دا ویډیوګانې په ده پسې چلېږي دی به څه انجام ډېره د تاوان او د خسران خبره ده. الله دې چې زموږ د نوجوانانو حفاظت وکړي. دا ټیک ټاک والا معافي دا پیغمبر دروغ نه وایي ګورئ زموږ پیغمبر څه وایي دروغ هغه نه وایي ونه چېرته ویلي الله عذاب د باندې راشي غلط کار مه کوئ مړه د مولیانو خبرې دي بس کوي پوهېږي په دې خبره عذاب مذاب چې بیا راشي یا جمعه ترامنډ وي مادم کا مال تعویذ کا مال ساخو کا اته بل چې بل اګړې دي کنه په کور کې چې هغه ډګ دې لګولې او واده لا دواب تی پسته او دواب تی مخکې ساده مور واده دا غي مخکې ته ډګ لګولې دا ټول خلک د خو وسته ته دا کارونه کې خلک هغه تکلیف رسې الله فرشتو تکلیف رسې الله تکلیف رسې پیغمبر په سنت باندې او هغه تعلیمات خبره راکړه دا څه کې دا ورسو شرمول بیا وې زلزلہ راشي په پنسي سندي پنسو سره به الله جل شانو مګي صبر کوو دا زموږ د رزل قوم چې کوم دې دلته چوسي دا لکان دام دونه کمسل دونه لاندې خلک بدترین انسانان چې دام ته بیګا سو کې کنه دلته راځي خپل مرګ ورته وي په کلاس کې دی لګي په جمعه کې دی لګي په دسانه کې دی لګي د حرامي تو دا رزل تو ست کې بس هغه دس په خلک دي شرمېږي نه چې یو سړی ګناه کوي دا خبره چې ما دا چل کړ
ځکه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم یو فرمایل چې کل امتی معافا الا المجاهرین، زما ټول امت په الله معاف یو، کوم خلک چې خپل ګناهونه په ښکاره کړي دي او خلک یې ښکاره کړي دا به الله نه معاف کوي د قیامت په ورځ. ټول امت په معاف شي، دا خلک چې په جهر ګناهونه کړي یا خلکو ته خپل ګناهونه ښودلي دا به الله نه معاف کوي. کنه ځکه حدیث شریف کې راځي څوک په دې بدکارو کې اخته الله یې تر هغې پورې نه وژني چې الله بېعزته کړی نه وي په دنیا کې. اماولي دغه خلک چې هغه په دې سیستم مبتلا وي الله جل شانه ذلیل کړي مړه چې شرمولی نه وي کنه خلکو ته پرېږدي نه. ما ډېر غټ غټ معززه خلک ولیده چې د هغې شکلې ته خلک ګوري کنه مسلمانېږي، هغه چې الله جل شانه د مرګ نه مخکې بېعزته کړي ولې ځکه دننه موږ ته پته وه چې دا کومه نمونه سړی دی. ابل راته ملګری د متصل کې زما موزیکي پروګرام ما ته وی یو کار وکړي دې خلکو ته یو نصیحت دی نن سبا وی بل کیسه راوته ما یې سره وی په دې ټیک ټاک کې مقابله کیږي هغه ته به گیفټونه ورکې دا گیفټونه پیسې به جوړي او ته علي په پیسو باندې ما ته په دې خبرو کې تبعین شو زموږ پښتنه غریب سړی وي غریب سړی بچو نه رزق پیدا کوي یو 2 روپۍ پیدا کوي د براشي پاګې باندې وي گیفټونه والی هغه یو ټیک ټاکر لور کوي چې هغه دې بل نو ګټي سبا سهار چې بیا تر پاسې بیا در کوته بدلی راوړي کنه کله چې چاله لګري زه خو دې سړي د عقل په دې عقل ما چم نه پکار تاسو شوې کله چې په دې پکار دې سړي ته لاسونه نه پکار کدا 2 روپۍ تابې لګري او دا 2 روپۍ تا بابا لګري او داګه دوایانو ته ضرورت دی داګه چشمې ته ضرورت دی نظر یې صحیح نه لګي کدا 2 روپۍ ته د خپل خزي باندې لګولې کدا 2 روپۍ دې د بچو په تربيت لګولې کدا 2 روپۍ دې په ملګرو لګولې نور سنه صفت خو به د لکړې وي دعا خو به تکړې وي درون خو به کار شي نو موږ وخت بدی کې ځای چې کوم په موبایل کې په ټیک ټاک کې راځي او دې ته وګوري نو دغه وخت دوی ته نه ځان نه پټي تم ته نه روانېږي یو ځل به وګوري بیا به را واپس شي بیا به وګوري بیا به را واپس شي په دوه مشپه چې سملي بیا به درته ډرامه را مخ کې بیا به وګوري په درې مشپه به بیا وګوري په څلورمه مشپه به بیا وګوري هغه په داسې چې لیدلي هغه دومره ګناه نه ده لکه دا په ټیک ټاک چې تا نه مخ نشي اړولې هغه تشفور وسپروت دغه ګناه زیاته ده داسې خو به یوې ښځې مخ ته وګورې تا نه به مخ واړئ په موبایل کې تصویر دی تا نه مخ نشي اړولی هغې ته بار بار ګورې د هغې ډېرونو ګناه دا زیاته ده د ښځې تصویر ته چې وګورې هغه به درنه داسې مخ واړئ تصویر کې خو مخ نشي اړولی دا دومره عظیم ګناهونه صحیح به دا خلکو ته ګناه نه ښکاري ګناه موږ ته نه ښکاري موږ سره دا غم نشته چې الله موږ به څه کوو موږ به څه کوو لږ سوچ وکړه د دې موبایلو نه توبه وباسه دا موږ سره غټې موبایل دي ځان له مې راکوټې موبایل پیدا کړی دی خلکو سره پرې رابطې ساتم په هغې باندې زما ګزاره کېږي په راکوټې موبایل باندې وخت تېرېږي که غټ موبایل ترې ساجت دی او که غټ موبایل در سره وي غلط موبایل مې استعمالوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای د ایمان خاوندانه الله ایمان او یریږئ ګورئ د پېښور اوسېدونکو لس کاله پس به آینده نسل تاسو وګورئ هلکان به ډمان وي او جینکۍ به ډمي د وي سي آر او د ټي وي د برکته به زمونږ ښځې ډمې وي او زمونږ زامن به ډمان دروغ وایم زمونږ ښځې به ډمې وي وګورئ د ټي وي په پرده د ډمې چې کم فیشن دا ښځې وګوري سبا له هغه فیشن جوړ کړي او پکې سخانه کوي د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن هلکان وګوري سبا هغه فیشن هلکانو جوړ کړی او پکې سخانه او کابلې دي آینده نسل به ډمان وي ډمان آینده نسل تاسو وګورئ هلکان به ډمان وي او جینکۍ به ډمي قدرمن دوستانو ویډیو خو مو وکتله نو حتمي دا زموږ ویډیو درسره شیر کړئ تر څو هماغه ټیکټاکرانو ته ورسېږي څوک چې فحش خپروي او ګناه دغه غټه کبیره ګناه کوي او ګناه جاریه ده چې دوی پسې به له مرګ نه وروسته هم روانه وي الله دې موږ تاسې له داسې ګناهونو څخه وساتي ټول مسلمانان دا زموږ د نن ورځې ویډیو تر بل ویډیو یا الله په امان والسلام